السلام علیکم ورحمت الله. بشیر نور سے محترم پوښتنه کړې ده چې د بوډاوالي او کمزورۍ د وجې نه یا د مریضتیا د وجې نه څوک روژه نشي نیولی، نو دا باید څومره فدیه ورکړي؟ چا باندې چې د رمضان میاشت راغله او د ضعف او کمزورۍ د بوډاوالي سپینګیرتوب د وجې نه یا د مریضتیا د وجې نه روژه نشي نیولی، داسې مریضتیا چې هغې روغېدو امید نه وي، نو دا به روژه نه نیسي، روژه به ماتوي او د روژې د ماتولو په ځای باندې به هره ورځ فدیه ورکوي. الله تعالی ویل دی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. زموږ مقصد په د اخرنی ټکی دی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. کم کسان چې د روژې د نیولو وس او توان نه لري، هغه د ضعف او کمزورۍ او د بوډاوالي د وجې نه او که د مریضتیا د وجې نه، نو د باندې لازم دی چې روژه ماته کړي، روژه ونه نیسي او د دغې روژې په ځای باندې فدیه ورکړي. او فدیه هم په دې حدیث کې راغلی د ابن عباس رضی الله عنه نه امام بخاري دا نقل کړی دی چې دغه آیات د فدیې ورکولو یو منسوخ نه دی. وایي چې کوم سړی بوډا شي یا کومه ښځه بوډۍ شوله او د روژې د نیولو وس یې نه لره، نو دوی به د هرې ورځې نه یو مسکین ته طعام ورکوي او دغه طعام ورکول دا به یو سوع ورکول دي د هرې ورځې یو مسکین ته، یو سوع طعام د هرې ورځې روژې په بدل کې ورکول دي او یو سوع طعام مساوي کېږي تقریبا د 1.5 کیلو سره. نو 1.5 کیلو اوړه یا 1.5 کیلو جوار، 1.5 کیلو وریجې یا د هرې علاقې چې کوم مروجه خوراک وي د هغې نه 1.5 کیلو خوراک د هرې ورځې روژې په بدل کې دا یو مسکین ته ورکول دي. نو دې باندې به د دغې سپینګیري او بوډا سړي او د بوډۍ ښځې یا د مریض سړي او د مریضې ښځې ذمه بری شي او د الله تعالی په وړاندې به مسؤوله نه وي. او که بالفرض دغه هم وس نه کېده، دا په خپله غریب و او وس یې نه کېده چې دغه طعام یا فدیه ورکړي، نو د ده نه بیا فدیه هم ساقطه ده او روژه نیول هم دې ساقط دي. ځکه الله تعالی وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی په کوم نفس باندې داسې تکلیف نه اچوي چې د هغې د وس نه پوره نه وي. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. او الله تعالی په دین کې تاسې باندې کوم تنګسیا نه ده راوستې، کوم ګران کار یې در باندې نه دی ښه چې ستاسو د وس نه پوره. الله تعالی تاسو ته امر کوي چې دا به خامخا کوئ. نو که دغه وس نه کېده بیا پې دغه هم نشته دی او دا د الله تعالی په وړاندې مسؤول نه دی. والله تعالی اعلم.